بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د موبایل اکاونټ کې پیسې ښول بیا هغه تا ته منټس درکوي یا بیلنس درکوي یا نور څه درکوي، دا د شریعت په رڼا کې څنګه ده؟ محترمینو، فتاوا بنوریه فتوا نمبر 23,215 هغه لیکلي دي چې د ایزي پیسه موبایل اکاونټ چې د کمپنۍ په دې اکاونټ کې پیسې ښول کیږي 500,000 چې هر څو وي، بیا د هغه مطابق هغه تا ته بیلنس درکوي یا منټس درکوي یا نور څه درکوي، خو ستا هغه اصل پیسې نه ختمیږي، هغه پر دې باندې ستا په دا اکاونټ کې ستا دا پرتې وي. نو هغه لیکلي دي چې د دې شرعي حیثیت د سود دی، ځکه په حدیث شریف کې راځي چې هر هغه قرض چې هغه ګټه راکش کې هغه سود دی. نو دا 500,000 چې تا په موبایل اکاونټ کې یا په ایزي پیسه اکاونټ کې ایښي دي، بیا هغه پر دې باندې تا ته ګټه درکوي، نفع درکوي د منټو په صورت کې یا د SMS په صورت کې، نو دا تا په پور باندې ګټه راکش کړه. ځکه یو خو چې ته پیکج ولګې، ته پیسې مصرف کې، یو ستا پیسې نه مصرف کېږي، صرف هلته پرتې دي او په هغه باندې دوی تا ته ګټه درکوي، نو دا بالکل سود حرام او ناجایز دی. په حواله سره د فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحه نمبر 28، در مختار مع شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 394. نو محترمه دا بالکل حرام او ناجایز دی. که اسې پیسې به دې پکې ایښې وي، ګټه SMS میسجان دا شان ته نه ځي غواړې، نو بیا خو جایز دی، بیا خو په قرض تا ګټه نه که راکش، که دې په دې پور قرض باندې ګټه راکش که، نو هغه سود او حرام دی. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.